د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه حمدالله همدرد یم. د ځانګړي مرکې وړاندې کېدو ته ستاسو ته هرکلی کوم. په نننۍ ځانګړې مرکه کې راسره د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینت استازی مولوي شمس الدین شجاع صاحب راسره مېلمه دی. مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. سلامت اوسه. نو لومړی که پیل دې وکړي چې دغه څه ډول سیالۍ وي مولوي صاحب؟ همدرد صاحب محترمه، دا زموږ دا برنامه د علمي مسابقې یا علمي سیالۍ د مختلف مضامینو په منځ کې ترسره کیږي، خو دا اوس برنامه زموږ د صرف او نحوې د دوه کتابونو چې صرف ارشاد صرف په نوم او د نحو میر مضمون، د دې دواړو مضمونونو د شاګردان د هغه شاګردان چې رسمي مدارس او دارالعلومونه خصوصي مدارس د هلمند د ولایت په سطحه دا منګه ترسره کړی دی او فعلا همدا ورځ په 4 ولایتو کې دا برنامه جریان لري. او نن زمونږ دا امتحان تیر سه شنبه په ورځ وه او نن د اهدای جوایز مجلس او محفل برگزار کړ. بله، په دې امتحان کې څومره کسانو ګډون کړی و؟ کسان تعداد 400 دسې څه کم 1500 او الحمدلله ډیر ښه استعدادونه او ډیر په منظم توګه ترتیب شو او امتحان ترسره شو او شاګردان د هغه استعدادونه چې موږ توقع ترې وه هغه امیدونه وه د موږ امید هم ورته داسې ډاډمن شولو چې واقعا دلته زحمت د ټولو پر ځای ترتیب شوی دی، ټولو زحمت ګاګلی. بله، دغه سیالۍ د زده کوونکو د وړتیا یا د زده کوونکو د ظرفیت لپاره څومره مهمې تمامیدی شي؟ د دې اهمیت په ارتباط سره که زه وغږېږم دا به څو اړخیزه اهمیت لري. اهمیت یو خو دغه ده چې دا شاګرد تر عمره دغه زحمت چې ایستلی په دې کتاب له سره تر آخره دا یادی حفظی ټول قوانین باندې دغه کوچنیوالی کې ذهن ته چې کېناست د په دغه فن په ټول وخت کې به د حاکم یو دا اختصاص ورکوي یو مضمون ته په یو فن کې یو مضمون چې حفظ کې هغه یو مضمون تا دپاره ډېر همکاري کوي په عمر کې. او بل دا چې دا د شوق و علاقې د خپله هم زیاتی او د نور شاګردان او نور د مدارسو شاګردانو دپاره څوک چې ویني دغه حالت هغه د آینده دپاره هم زحمت ګاږي دې دپاره چې زه به هم دغه موقع ته ورسېږم، دې فرصت ته دې صحنې ته ورسېږم او زه هم داسې تقدیر شوم یو ورځ. نو علاقمندي تشویق ترغیب دپاره د ټولو شاګردانو دپاره دا مفیده ده. شاوخوا 402 تنو زده کړیالانو په دې سیالیو کې ګډون کړي وو او 10 نفره غوره راووتل. دې ته بیا کومې ډالۍ ورکول سوې، کومې تحفې ورکول سوې؟ دا د معارف له وزارت له مقام او د اسلامي تعلیماتو معینات د علومونو ریاست لخوا جوایز دوی دپاره د 10 کسانو چې امتیاز ته رسیدلي کامیاب لوړ نمرې والاو ته اول دویم دریم دپاره کمپیوټرونه ډېر ښه کمپیوټرونه اخیستل شوي دي او د دریمه تر لسمه پورې بیا څلورمه تر لسمه پورې قلمي ډیجیټلي قرآن کریمونه ول او تقدیرنامې تحسیننامې د هغه مدرسین او محتمین دپاره ترتیب شوی و. دا آخري د اهدای جوایز دپاره هم تشویقي او د اهدای جوایز محفل ته چې څوک میلمانه ول د هغو دپاره هم د طعام آمادګي و ترتیب یو حده پورې شوی و، هغه هم الحمدلله ډېر په ښه ترتیب تکمیل شو. دغه زده کړیالان یوازې د لښکرګاه ښار وه که د ټولو ولسوالیو د هلمند د مدرسو د راټول سوي و انتخاب سوي وه؟ اکثر د لښکرګاه د ښار وه او ولسوالیانو تحمیلي نه وه. موږ دونه ویلي وي چې د چا علاقمندي وي خپله په خوا که راتلی شي رادي شي او داسې تحمیلي هغه هم نه ده، دا تشویقي ده. څوک چې اشتراک کوي او هغه چې خبر شوي وي مکتوب د مرکز نه چې راغلی دلته هغو خپل په خواشه دلته راغلي و اشتراک یې کړي و. د 3 کسان ول چې په دغه کسان چې جوایز اخیستي برنده دي په دغو کې د ولسوالیانې هم وي. بله، نو ستاسو په نظر دا ډول سیالۍ ډېرې ګټورې سیالۍ دي، اغېزمنې سیالۍ دي. پوهنې وزارت پلان څه دی چې په دې برخه کې نور هم اقدامات وکړي؟ پوهنې وزارت د بودیجې په انداز سره موږ تاسو ته معلومه ده چې بودیجې مشکلات شته دي، د دې سره
په هر کلنی پروګرام یا کلنی پلان د مونږه موږ اته ولایت په هغه کې نیسو پلان کې چې په اول روبه کې هم د مونږه د سلور ولایت و په هغه ولایتو کې بدخشان ولایت و پروان ولایت و داسې دوه نور ولایت سلور ولایت تکمیل سره و د فعلا دغه روبه کې هم اخر د امتحانو په اخره وخت کې ګرمسیل ولایت مونږه نیولي په دې کې هم سلور ولایت دی چې د هغو نه یو هلمند و او آینده دپاره که بودیجې داسې موږ سره د بودیجې مسله مشکل حلي دا تشویقي او ترغیبي برنامه ډیره ګټوره ده او معارف وزارت به انشاءالله دی کې به دا پلاني چې دې ته نور هم زمینه ورته فراهم کړي او وسط ورته ورکړي. بله یعنې په زده کړه کې مهم رول لري ستاسو مطلب ډیره مصارف خو کېږي هر یو وزارت د خپل مصارف د هر سطح پورې هر ترتیب ته پلان مختلف پلانونه دي خو د موږ په پلانو کې دا پلان ډیر ګټور ښکاري چې دا شاګرد تقدیر د شاګرد استعداد د شاګرد هغه محفل او مجلس هم چې موږ ورته نیسو د نن شاګردان دونه خوشاله و د خپل کامیابی خوشحالي نه کوله د دې خوشحالي کوله چې د موږ د تقدیر لپاره شيوخ راغلي علما راغلي ل ډیرو لري راغلي مقامات راغلي دا د یو شاګرد لپاره داسې هغه ورکول قدر ورکول عزت ورکول هغه نورم تشویقي د شاګردانو د تشویق په برخه کې د پوهنې وزارت او په خاص توګه شیخ الحدیث علماو څومره رول اجرا کړی دی او دا چاره څومره مهمه تمامه شوې دوخه ان شاء الله مقامات زمونږ ټول د معارف وزارت او تعلیمات اسلامي نور تضمین کیفیت هر یو خپل په برخه ډیر زحمتونه ګاګلی تشویقي برنامه اندرنګ امتحانونه دي د حفظ سیالي دي د تجوید سیالي دي همدارنګه د مضامین مختلف دا برنامه په هر بخش کې د روانې دي دا یو د منګه دا یو برنامه نه ده مسلسل برنامه منګ لرو دی نور نه برنامه هم اسلامي تعلیمات مهینت لري. بله اسلامي مهینت وس په کوم برخه کې خدمات وړاندې کوي؟ اسلامي تعلیمات مهینت خو درې ریاست لري چې یو د مدارس ریاست ده چې د ټول مدارس په سطح د افغانستان سلور د ولایاتو کې دا چې بستونه ورته ورکړي دا چې رسمي کړي خصوصي په شکل هم رسمیت ورکړي بستونه ورته ورکړي نور د زمینه د تدریس کې ډیر خدماتونه کړي هغه په دې لږ وخت کې د تشریح هغه نه ده او بل د دارالعلوم ریاست ده دارالعلوم ریاست همدارنګه هغه د 14 تحصیلي سطح پورې دو تدریس کیږي من شاګردان د 14 نه فارغان دي هغه نه بیا کولای شي بیا پانتون ته زید وکالانو راغه د لیسانس درجه ځان تحصیلي خو الحمدلله د علوم ریاست هم شاګردان په هر وخت کې خپل اغلیاقات موږ ته راښودلای دي او هغه زحمتونه چې راباسي او خم اداري بخشو کې علمي بخشو کې هم د موږ د علوم مدرسې نه یا د علوم فارغین هم مدرس هم مدیر الحمدلله فارغي بل د ریاست ارزیابي ریاست ده ارزونی ریاست دی ارزیابي ریاست چې په هغه ریاست کې هم هغه ځان د برنامه لري خصوصي مدارس او راجستر ده همدارنګه نور هغه خصوصیات ځان ته دي خو د اسناد او ارزیابي ده بل امتحان مشترک کلنی امتحان دام د مهینه تعلیمات اسلامي د خپل مهینه غنه خانه د ټول ولایاتو په سطح دایره دا ورځ نږدې هم ورځ دي د جدي پښپګما بل دا ډول سیالي چې په لاره چول کېږي شفافیت ته څومره کار کېږي مولوي صاحب شفافیت دغه امتحان چې موږ خو خپل واخسته زه د خپل کارکړ د توایم موږ امتحان واخستو په دې کې پارچې موږ خپل راټولې کړې د اسلامي تعلیمات او تعلیمات اسلامي یا د ولایت مامورین دې کې هیڅ مداخله نه درلودم کار ول موږ سره خو د پارچو په صلاحیت کې د موږ صلاحیت او ځان سره مساتره نمبر هم موږ خپل ورته ورکړې شپې موږ ته نیمایي شپو پورې دا پارچه په دې نمبر ورکړې چې نور مداخلات غني آرام فضا کې به نمبر ورکورته او هغه پارچې چې موږ شفافیت دغه کټنګ په شکل وو کټنګ موږ اول کټنګونه ټول راوست بیا په پارچه کې نه ښکاري چې دا د چا زوی دی دا د کوم مدرسې دا د نوم څه دی د پلار نوم څه دی موږ د بس الهانه نمرې هر یو د استعداد مخې ورته ورکړي
بیا کټنګونه د هغه نمرې هغه نم پیدا کړي منګه پرچه د کټنګ د نمرې ادرسه پس له نمرې منګه ورته پیدا کړي دي چې په دې سره نور هم د زده کوونکو باور او اعتماد زیاتېږي پر پروسو باندې. حتما دا د هر شاګرد باید د اطمینان ولري چې هیڅ څوک د خپل ایمان د یو شاګرد لپاره زوال ته نه ورکوي. منګه په دغه هلمند ولایت کې زه هیڅ څوک به نه پیژنم، د کوم شاګرد به نه پیژنم، که پیژنم هم خو زه د خپل د ایمانی وجداني هغه شفافه طریقه چې ینم هغه د کټنګ لاره ده. کټنګ چې وش کیږي د چا پرچه نه پیژندل کیږي، نمره ورکوي امغه حقدار ته سپاري. بله چې دا یو ډول نړیوال معیار هم دی، ځکه نړیوال کچه دا او د موافق معیار ده، ښه اساسي معیار. په تعلیمي بنسټونو کې اصلاحات راغلي دي، څومره اوس د زده کړې کیفیت سم شوی دی؟ څنګه اصلاحات مثلا لکه تا چې ویل د ازموینو په برخو کې اصلاحات راغلي دي، شفافیت راغلی دی، څومره د زده کړو کیفیت سم شوی دی ورسره، یعنې څومره پر زده کړه باندې مهم رول لري دا ډول؟ په زده کړه خو دا مهم ډول په دې لري چې هر یو شاګرد هر یو متعلم غواړي چې زه یو شی زده کوم او یو ځای کې خپل استعداد اظهار او اشکار کوم. او دغه ازموینو کې هغه شاګرد چې یو شاګرد خپل استعداد اشکار کوي نو دا ټول شاګردان په دې توقع کیږي او سونه چې وسې زحمت ګاږي د دې لپاره چې زه هم د موقف ته ورسېږم او تشویق شوي هغه شاګردان چې د صحنه یینی ټول آماده دي ته دي چې خواهش هم دا ده چې دا برنامه باید مسلسل د جریان ولري. این دا برنامه به ستاسو په نظر نوري هم دوامداري د ډول ازموینې رقابتي ازموینې به نوري هم واخیستل شي ان شاء الله. دا صفاتي ولایت چې دي دوره‌ای منګه په کال کې ما وختوي چې 8 ولایت نیسو په دې دوره‌ای چې ولایت تکمیل شي بیا له سره اندس ان شاء الله ترتیب وار ورازو هر ولایت نور برنامه هم کې د ترتیب کو د تشویقي باندې د لپاره بودیجه ځانګړي کیږي. منګه په عملیاتي پلان په کلنی پلان کې بودیجه د لپاره مخ کې ورته وای چې دا پلان منګه لرو او دا به بودیجه ورته اختصاص ورکړو. بله او مولوی صاحب دغه سوالونه چې تاسو جوړوي دا سوالونه یوازې په صرف او نحو کې دي که عمومي تعلیماتو کې سوالونه راځي؟ دا مضمون منګه انتخابو. مضمون دا ځلې منګه د صرف او نحو مضمون انتخاب کېدای شي بل ځلې به د بل مضمون د عصري په مضامینو کې به ورشو، همدارنګه تفسیر او حدیث کې هم مضمون انتخاب کو. نو دا دوروي ده، د په یو مضمون خاص دائم نه ده. بله یعنی د انتخابونو ستاسو په لاس کې کوم انتخاب چې مو کې ارمینوال بیا کولای شي د انتخاب مطابق د خپل کېدای شي یو ځل د کمپیوټر په بخش کې موږ به د مجلس د ازموینه تر سره کو، کېدای شي د عصري علوم تاریخي همدارنګه ساينسي علومو کې همدارنګه په تفسیر او حدیث په هر مختلف مضامین. مطلب یوازې دغه انحصار نشته او د شاګردانو زده کړه د تشویق او هڅونې په مخه لاره چول کیږي. بالکل دا د هر برخه لري. بله په ډېرې سیمو کې د زده کړو پر کیفیت باندې کار شوی دی، مثلا په ښاري سیمو کې چې هلته لاسرسی زیات وي د زده کړو پر کیفیت باندې کار شوی دی، لا هم څونه اړتیا شته چې د زده کړو کیفیت پر ښه والي باندې کار وشي؟ د زده کړو پر کیفیت خو کار زیاتره د استاد د میتودونو او د استاد د تدریس میتود ته ضرورت ده چې هغه لپاره معارف وزارت د انکشاف مسلکی مدرسین او معلمین لپاره بستونه خاص ځانګړي کړي د هغه هر ولایت لپاره دوی د استادانو له طریقه د تدریس کیفیت لوړی دا یو ترتیب. بل د نصاب پورې اړه لري، کله چې سابقه نصاب به مشکلات به خپل نصاب درلوده، اوس اکثر نصاب کې کار شوی دی، هغه نصاب چې مفید نصابي او د موږ مدارسو ته الحمدلله رسیدلی دی او کافی نصاب چې وسته، نو دغه نصاب د زده کړو په کیفیت کې ډیر ګټور دی. یعنی کوم نوې نصاب چې دی د زده کړو په کیفیت کې مهم بولي؟ کتابونه ځانګړي شوي دي چې هغه د شاګرد استعداد مطابق
که دغه ترتیب مخکې بیایي هغه ترېنه نه اخیستی شي. چاپ شوي نه دي کتابونه که به دې کتاب چاپ شوي نه دي. زیاتره موږ کتابونه شاګردان اخلي یا ورته که ورکویم د بازار نه مدارس والا خپل اخلي، خو چاپ ته تر اوسه هغه سابقه د جمهوریت په آخر کې چې چاپ شوی هغه نصاب د شاګرد د استعداد لپاره د سم برابر نه و هغه مستغل. بله په دیني مدرسو کې د تدریس لپاره یا په دارالعلومو کې د تدریس لپاره به ستاسو د تعلیمات اسلامي مینت لخوا څخه کم یو طرز العمل یو تګلارې میتود شته چې دی مثلا د هغه میتود مطابق به د تدریس چارې پر مخ وړي که به خپله د مدرسې د دارالعلوم خوښوي؟ نه دا د اسلامي تعلیماتو معینیت هغه هم چې منظوري له ریاست الوزرا او خپل مقام د وزارت نه د شورای علما نه د شورای علمي نه راغلی موږ رسمي هغه لرو راهنمود د تدریس د میتودو هغه شته دی دوی ته ورکول کېږي چې د دې په انداز باندې به مخکې ځي هر یو خپل په سر نشي کولی. یعنې میتود لري هغه که تر لوی دورې پورې وړه دوره یي لوی دوره یي یا مثلا نور په دیني برخو کې علوم تدریس کېږي هغه باید د میتود د مخې ترسره شي و هر یو خپل یو طرز العمل یو راهنمود او میتود ورته شته دی. بله یعنې تاسو بیا کلنۍ ارزونې یا ارزیابي هم کېږي کته کېږي چې دوی د خپل تدریسي پلان څومره عملي کړي؟ هیاتان ځي هر ولایت ته هر حوزې ته هر مدرسې ته هغه هیاتان ګوري استاد د تدریس په صحنه کې هیئت ورته ناستي چې ته د هغه میتود چې تا ته راغلی دی تاسو نه تطبیق کړي او هغه نصاب چې تا ته ټاکل شوی دی چې په 9 میاشتو کې دا به تطبیقی دا تا څنګه مخکې وړي دا کتاب تا تقسیمات کړی دی نه دی کړی کتاب که لږ پاتې یا ډېر پاتې هغه د انتقاد د لاندې راځي انتقاد ورته مخامخ کېږي چې ته د میتود یا د نصاب د تطبیق راهنمود تطبیق کړی نه دی دا به باید عملي کړي. ټول د چوکاټ دننه یو راهنمود ورته لري طرز العمل لري د نصاب د تطبیق د تدریس میتودونه ورته ټول هر شی شته لایحه ورته شته راهنمود ده. بله نو په دې سره یعنې چارې ستاسو په نظر نور هم کیفیت یې سم سوی دی که پخوانۍ نیمګړتیاوې وي هغه حل سوي ده؟ الحمدلله هغه اوس حل کېدو ده او په حل شوی ده. ډیره مننه کوم والي صاحب کور مودان چې ډیرو مصرفیتو سره بیا هم وخت راکړي او موږ سره مو خبرې وکړې. نو په وروستۍ کې ستاسو پیغام اورو د هلمندي وګړو لپاره وروسته بیا مخه کوو. همدرد صاحب ما خو دا سفر اول بار سفر هلمند ته ده او هلمند خو داسې یو ولایت دی چې الحمدلله د څونه توصیف وکړي سړی کمه ده په دې چې دا د شهدا او مجاهدینو د هغه سپیڅلي شهیدانو خاوره ده او الحمدلله چې د هغو وینه بې ځایه تللی نه دی. بیا دغه ځای کې اطمینان ځان ته حاصلو چې د هغو وینه بې ځایه تللی نه د هغو د وینې برکت ده چې دغه هر خوا کې شاګردان مدرسې او خدمات خصوصا تعلیمات اسلامي او د معارف پوهنې ریاست ته چې موږ راغلي و نور ځایو ته ډېر تللي دلته ډېر هر یو د خدمت په ساحه کې خپل خدمات ډېر پوره کوي. محترم رئیس صاحب موږ سره ته نیمې شپې پورې ناست و دا موږ ته یو اعتماد راکوي په دې چې د موږ مشران الحمدلله مخلصین دي د ټول د خدمت هغه ته ژمن دي چې باید خدمت وکړي. ماموریت خاص هغه وخت پورې نه ده چې مکلفیت ده مکلفیت نه پورته خدمت کوي دوی الحمدلله دغه موږ ته کافي ده او ښه خلک ښه معزز خلک او قدرمن خلک دي هلمند خلک. ډیره مننه. خوشاله یو. خیر اوسئ خوشاله اوسئ مول صاحب. خوشاله یم غواړم هم درسه. قدرمنو اوریدونکو د ځانګړي مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره و. د پوهنې وزارت د تعلیمات اسلامي معینت له استازي مولوي شمس الدین شجاع څخه ډیره مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیستل. تر بیا مو پر الله سپارم.